السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مغفرته. انصار هغه قوم دی چې له یو وطن څخه مهاجرین ورسي، دی هغو ته د محبت او د مینې او د الفت غیږه خلاصه کړي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې صحابه کرام مبارکان د مکة المکرمه څخه مهاجرین سول مدینه المنوره ته، اهل د مدینه ډیر ښه اکرام او عزت ته مهاجرین وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم د انصار متعلق څه وایي؟ د معاویه رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چا د انصار سره محبت کاوه د هغه سره به الله محبت وکړي، او که چا د انصار سره محبت کاوه د هغه سره به الله محبت وکړي، او که چا د انصار سره بغض کاوه الله جل جلاله به هغه سره بغض وکړي. محبت ته انصار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. انس رضی الله عنه روایت ذکر کړی دی، وی حب الانصار، محبت انصار علامه د ایمان ده، او بغض الانصار، بغض د انصار سره بغض کول آیت النفاق، دا علامه د منافقت ده. او د جابر رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خیر الرجال رجال الانصار، شد نارینه د انصارو دي، خیر الطعام شد ډوډۍ هغه شوروا ده، او خیر الديار الانصار، او خیر د سرایو د انصارو هغه د بنو نجار کورونه دي، او خیر د اوطانو هغه د انصارو وطنونه دي. د ابي سعید رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو هغه د انصارو ښه وساتئ، در سره قدر یې وکړئ، او هغه کم بد چې در رسولی دي د هغو تر هغو ورتیر سئ. نو مخکې مې د مهاجرینو په صفت او په مدح کې درته وویل چې دوه قومه دي په دین کې، انصار و مهاجرین دي. نو الله جل جلاله دي مهاجرینو ته توفیق ورکړي چې د هغه هجرت پر قدم باندې قدم کښېږدي، انصارو ته دي الله توفیق ورکړي چې هغه د انصارو پر رسم او د انصارو پر نقش پر قدم باندې قدم کښېږدي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام کې دوه ډلې وې، بله درېیمه ډله نه وه. د انصارو بیرغ به جلا و، د مهاجرینو بیرغ به جلا و. د انصارو مشر به جلا و، د مهاجرینو مشر به جلا و. په هر جنگ کې به مهاجرین او انصار مشترک ول، او حیدری بیا یو ځای د انصارو د مهاجرینو. نو محبت د انصارو هغه د ایمان علامه ده. هر ځای چې تاسو مهاجرین یاست او هغه مسلمانان وي، تاسو ورسره مینه او محبت ساتي، د الله دپاره ساتي، د خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم په خاطر ورسره مینه کوي چې هغه راته وایي چې تاسو د انصارو سره مینه کوئ، مینه او محبت سره کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هر نبی لره یو اولاده سته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما اولاده انصار دي، زما اولاده انصار دي. انصار هغه خلک دي چې د مهاجرینو په خدمت او د مهاجرینو په کومک کې مهاجرینو ته ځایونه ورکړي، مهاجرینو ته د محبت او د مینې او د الفت لمنه ورکړي. او د غرنګ بر روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی یا ایها الناس، انسانان دي د لیکن انصار لږ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو که د انصارو سره ژوند که ښه درسره وکول ښه یې وساته، بدله یې ورکړه، دعا ورته وکړه، او که وخت تجاوز شي نو اوس زهیر شولې ځینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تر هغه ورتېرېږه، عفو ورته کوه، تر هغه ورتېرېږه. هغه کم ښه چې ده در سره کړي دي هغه یې سترګو ته نسه، هغه په سترګو کې راګرځوه چې زه خو هغه څوک وم چې روسانو بمبارولم یا امریکانو بمبارولم
زه ولاړم ما ته انصارو ځای راکړي، ما د انصارو په ملک کې شپې او ورځې کولې، زه هغو ما ته سرپناه راکړله. دا خو هغه خلک دي، بیا به دې خپله مینه او محبت سره راسي. چې مخکې درته وویل چې د انصارو د مهاجرینو په مابینځ کې یهودو دومره د نفرت او د کرکې تخم وشنئ چې دا به په ډېر وخت سره بیا اصلاح کیږي، په ډېر کوششو سره به اصلاح کیږي. نو په اسلام کې بل قوم نسته، دغه دوه قومه دي چې انصار او مهاجرین دي. محبت د انصارو د ایمان علامه ده. زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، ځکه انصار هغه خلق دي چې د دین په حمایت کې، د دین په حفاظت کې هغه د مهاجرینو حمایت او کومک کوي. او دغه رنګه بل روایت د انس رضی الله عنه باره څخه الانصار آیت المؤمنین، انصار هغه کومک دي د مؤمنانو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي محبت د انصارو نه کوي بلکې مؤمن به کوي، بغض د انصارو نه کوي بلکې منافق به بغض د انصارو سره کوي. حب الانصار، محبت د انصارو ایمان دی. بل روایت کې راځي و بغضهم کفر، بغض د دې کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بل روایت دی، معاویه رضی الله عنه مبارک ذکر کړی دی، من احب الانصار، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې که انصار سره محبت چا زما په ما واجب باندې وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قوم د انصارو خوښ دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زه به د هغو سره محبت وکړم. ومن ابغض الانصار، که چا د انصارو سره بغض وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زه به د هغو سره بغض وکړم. نو انصار به تر ورځ تر قیامته وي او دغه رنګه به هم مهاجرین تر ورځ تر قیامته پورې وي. نو دغه دوه قومه په اسلام کې ستر قومونه دي، د غیرت قومونه دي، مهاجرین او انصار. نو تاسو که هر څوک یاست، که انصار یاست د مهاجرینو حمایت وکړئ، که مهاجرین یاست د انصارو سره مینه او محبت وکړئ. حدیث رقم 3,000 وسوه 43 45 46 صفحه نمبر 14 جلد نمبر 12 کنز العمال. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.